ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی و یو ځل داسې زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاستو او اسمان تک شنو ستوري پکې ښکارېدل، یعنی تیارو او ډېره ښکلې نظاره وه. وی ما د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې حضرت آیا پر انسانانو کې داسې څوک شته چې هغه د دې اسمان د ستورو برابر نیکي وي؟ وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې آو. وی ما چې حضرت څوک دی؟ وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې عمر ابن الخطاب رضی اللہ، عمر رضی اللہ. زوی غلی شم، خفه شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی پوه شو. وی ما ته چې ولې ته خو غلی شو؟ وی ما چې حضرت ما ویل چې ته به زما والد محترم یاد کې ابوبکر صدیق رضی اللہ، خو تاسو عمر یاد کو زکه خفه شم، غلی شم. وی نبی علیہ السلام او فرمایل که د حضرت عمر د دې ټول عمر نیکۍ را جمع کې نو ستا د پلار د هغه 3 ورځو نیکو ته نه رسي کومې چې ما سره غار کې تېرې کړي. که د عمر د ټول عمر نیکۍ را جمع شي نو ستا د پلار د هغه 3 ورځو نیکو ته نه رسي، د هغې نه دي برابر کوم چې ما سره په غار کې تېرې کړي. چاته به کم اجر او بدله میلوي. نبی علیہ السلام فرمایلی وای چا چې ما سره دنیا کې احسانات کړي دي نو ما کوشش کړی چې د هغې نه ښه بدله وله ورکم، ښه احسان ورسره وکړم. یو تن داسې دی چې د هغه د احساناتو شکریه زه نشم ادا کولی او د هغه د احساناتو بدله زه نشم ورکولی په دنیا کې، زه به قیامت کې د الله نه غواړم او هغه له به ورکوم، او هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. د دین اندازه وکړه چې وایي که د حضرت عمر الان کې وایي که ما نه بل رستو پیغمبر وی نو هغه به څوک وی؟ ابو عمر وی. د هغه باره کې وایي که د هغه ټولې نیکۍ را جمع کړي ستا د پلار د هغه 3 ورځو نیکو ته نه رسي، او د دې ټولو نیکو بنیاد څو چې نبی علیہ السلام سره مینه وه. څه وه؟ مینه وه. مینه د نبی علیہ السلام سره ده که نه نو د دغې وجې دومره نیکۍ میلاویږي که ځکه قرآن وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبوک د پاره نبی علیہ السلام اعلان وکړ مال را جمع کړي. عمر فاروق رضی الله عنه وایي ما ویل چې هره موقع کې د خطاب زویه ته رستی او دې د نه مخکې وي، دې ځل خو به تې مخکې کېږي، دې ځل به دې مخکې کېږي. وایي ما نیم مال پرېوستو نیم مې راوړ. وایي نبی علیہ السلام ړومبی تپوس ما نه کوي چې عمره څه دې راوړه؟ نور کله دا تپوس نه دی کړی، نور کله دا تپوس نه دی کړی، او په دغه موقع تپوس کوي عمره څه دې راوړل؟ او څه دې د کور والا دپاره پرېوستل؟ دا تپوس مخکې نه دی شوی. وی حضرت نیم مې راوړو نیم مې پرېوستو. بیا وی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تا سره وړه او سره د
کور والا د پاره پرې غوستل او ای حضرت سچ په کور کې و ارسه مې روړل صرف د الله نوم پاتې بیبي وای دومره احتیاط کولو په دیوال لاس وهلو چې جر د سوري کې ستنه پاتې نشي دا د نبی رسول سلام سره غمینه و نو هر څه قربان کړل په دین باندې افسوس دا چې داسې شخصیت باره کې خلک نازیبا الفاظ استعمالي الله جبريل امین راولېږلو او نبی رسول سلام ته وایي چې زه الله راولېږلم چې ته د ابوبکر صدیق نه تپوس وکړه چې آیا دې حال کې زمانه راضي که نه راضي نبی علیہ السلام وی ابوبکر رضی اللہ جبریل را لېږلی دی او تپوس کوي چې ابوبکر نه تپوس وکړه چې ته زمانه په دې غریبۍ او په دې حال کې راضي خوشحاله که نه راضي او ای حضرت زمان نوم مې اغستی دی وی او ستا نوم یې اغستی دی هغه جاړي 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 وی الله زه ستا نه راضیم الله زه ستا نه راضیم الله زه ستا نه راضیم قرآن ځکه وی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دوی نه راضي خو یو طرف نه کار نه کیږي بلکې دویم الله وی زمان راضي د شان دی د ابوبکر صدیق رضی الله